ډیر بد او دردونکی خبر، داسې یو کار چې د نړۍ په تاریخ کې شاید نه وي تکرار شوی. نن له هغو ماشومانو سره څه وشول چې میندې په برید کې قرباني شوي دي. سلامونه درنو لیدونکو، ویډیو ضرور تر پایه وګورئ. د یادونې وړ ده چې نن کابل کې په هغه روغتون برید وشو چیرته چې نوي ماشومان زیږېدل. برید ډیر وحشیانه او دردونکی و، خو له ټولو دردونکې خبره بیا دا ده چې ډیر داسې ماشومان پاتې دي چې تازه زیږېدلي او میندې په دې برید کې شهیدانې شوي دي. نو اوس تازه خبر دا دی چې د کابل په دشت برچي روغتون د وسلوالو په برید کې ډېرې هغې میندې هم شهیدانې شوي چې په دغه روغتون کې د زیږون په موخه بسترې وي. په دغه پیښه کې د ماشومانو په مرګ ژوبله سربیره 10 داسې ماشومان ژوندي پاتې شوي چې میندې شهیدانې شوي دي. دا ماشومان د اتاترک د ماشومانو روغتون ته لیږدول شوي او ویل کېږي چې شیدو ته سخته اړتیا لري. په خواله رسنیو کې ځینو کسانو په میندو غږ کړی چې د انساني همدردۍ له مخې دې روغتون ته ورشي او دغو ماشومانو ته دې شیدې ورکړي. ویل کېږي چې ځینې میندې حاضرې شوي دي او روغتون ته ورغلي دي تر څو دغو ماشومانو ته شیدې ورکړي. د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریه بارکزۍ له میندو غوښتي چې په دغه کار سره ترهګرو ته وښیي چې که تاسو هزاره مور وژنئ، موږ تاجک، پښتنې او ازبک میندې ورځو او ماشومان یې په غېږ کې نیسو او شیدې ورکوو. د دشت برچي په 10 بستریز روغتون په برید کې 14 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شول چې په دې شمېر کې میندې او نوي ماشومان هم دي. قدرمن لیدونکو، ډیره مننه چې ویډیو م تر پایه ولیدله. که غواړئ همداسې نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو هر چیرته چې یاست اباد او خوشحاله اوسئ.